شیطان لاول به دغه شیطان نه ښځه اخلم او وروسته چې چا دا پارچه د چا په لاس دستخط شوي بیا به زه د هغه نه ښځه اخلم. منګه چې کومه خبرې د ملک دپاره کوو منګه پې د سر نه تیر یو ښه او دا راته م ویم چې زما ګوره نه مخکې څوک شته او نه وروستې څوک شته. زه یوه ککری یم او که د دې شینې مې نیوی شئ نو ومې ترې نیسئ. که په طریقه پوهېږئ پارچه م کینسل کړئ، که په طریقه نه پوهېږئ سهار او ماښام هم غیم ښځې د نه اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو سید ولی شاه هغه به تاسو ټول ډېر زیات ښه پېژنئ. داسې چل شوی دی که ستاسو خیال وي کله چې عمران خان ونیولی شو د هغې نه پس بیا په سوشل میډیا د نه علاوه کوم خلک چې راوګوته داسې ډېرې قصې شوي. خو سید ولی شاه دا وخت هغه په سعودي عرب کې دی او په سعودي عرب کې کوم ویډیو به هر څه به یې وکړه، په پاکستان پسې به خبرې وکړه، د نه علاوه کوم مختلف قسمه ادارو داسې هغه ذکر کول نه غواړم. بیا داسې چل شوی دی تاسو اوس په سکرین باندې کتی شئ د خیبر پښتونخوا کوم پولیس چې دي هغه اوس شیر کړه په هغې کې لیکلي دي سوشل میډیا پر پولیس کو گالیاں دینے والے سید ولی شاه کوم چې د دیر بالا یعنی د واړی سره د هغې تعلق دی د هغې خلاف چې کوم دی وایي په پېښور کې هغه ایف درج کړی شوی دی. اوس مونږ راځو دې خبرې طرف ته چې آیا کم یو کس مسافر وي په هغې باندې داسې ایف درج کړی شي هغه ته څه نقصانات رسي. نو نن چې دی صرف خبره به په دې باندې کوو. پرون داسې چل شوی دی کله چې آرمي ایکټ کم ترمیم هغه کم قصه چې وشوه په هغې کې دا ویلی شو چې کم کسان په پاکستان یا په پولیس ادارو پسې خبرې کوي د هغو کم کیس چې دی هغه به په آرمي ایکټ کې چلیږي داسې هغه وویلی شو. نو بیا په هغې کې دا هم ده چې کم یو کس هغه د پاکستان نه بهر وي سعودي عرب کې قطر کې دوبۍ کې او هغه داسې په هغې باندې هم ایف په پاکستان کې درج کړی شي د په دې کم توړ پوړ چې شوی دی یا په چا پسې خبرې کړې وي کوم ویډیو چې وکړي نو د هغو کم پاسپورټ چې دی نو هغه به منسوخ کیږي، د هغو پاسپورټ چې دی هغه به هغو ته نه ایشو کیږي. بله اوس چې کوم نن فیصله وشو په هغې کې دا هم ویلی شو چې کم د سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان سفارتخانه ده هغې ته به اطلاع کیږي او ایف چې کوم دی هغه به د انټرپول په ذریعه باندې هغه کس په هغه بهر ملک کې نیسي او په هغه ترو باندې به هغه پاکستان ته راوړي. نو زه ټولو پښتنو کم مسافرونه چې د هغو ته وایم چې آیا د داسې قسمه کم ګالی ګلوچ شو چاته کنځل کول رد بد ویل د دې نه په قلار شئ خپلې مسافرۍ له تلي یئ بس خپله مسافري کوئ د دې نورو کومو قیسو نه چې دی هغه تاسو چې کوم دی لاس وینځئ ځکه که اوس تاسو هسې سوچ وکړئ یو کس هغه هلته ګرفتار کړی شي دلته راوړلی شي دلته بیا په جیل کې وي کم پیسې چې لګي او وکیلان او دا خوا دې خوا یعنی دنیا قیسې هغه دی نو د هغې کم پیسې چې لګي بله غریب به تللی وي هلته مسافر به وي نو بیا به ډېر زیات خفه به وي ډېر زیات افسوس به کوي. نو د هغې نه ښه دا ده چې یو سړی هغه بس خاموش پاتې شي بس څه چې روان دي هغه بس الله تعالی دې بس په موږ باندې رحم وکړي زموږ ملک کې چې کوم دی هغه دې امن راولي او دا کوم قیسې چې دي نه دي موږ هغه په امان کړي. نو دغه کومه ویډیو چې تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.